احمد شاه بابا د لوی افغانستان امپراتور. احمد شاه درانه یا احمد شاه ابدالي د لوی افغانستان امپراتور و. د احمد شاه بابا مور زرغونه نومیده. زرغونه انا ډیره نرمخه او مدبره میرمن وه او تل به یې د هېواد په مهمو چارو کې احمد شاه بابا ته ګټورې مشورې ورکولې. هغه وخت افغانان دومره غښتلي وو چې د نورو برخلیک یې ټاکه او د هغو خلکو دفاع یې کوله چې د افغانانو نیکونو په خپلو مبارزو او سرښندنو مسلمان کړي وو. احمد شاه بابا د خپلې امپراتورۍ په وخت کې ټولې هغه سیمې چې پښتانه پکې اوسېدل د لوی پښتونخوا په نامه سره یو ځای کړې او په هند کې هغو مسلمانانو سره مرسته وکړه چې د فرقه پرستۍ او د ژوند له ګواښونو سره مخامخ وو. احمد شاه بابا په خپل دور کې ډېرې جګړې کړې چې مشهوره یې د پانیپت جګړه ده. کله چې په 1215 کال کې مرهټیانو پنجاب ونیوه او د هند پاچا یې ګواښلو، نو د هند اسلامي امیرانو احمد شاه بابا ته لیکونه واستول او له هغه څخه یې مرسته وغوښته تر څو د هند اسلامي پاچاهي وژغوري. احمد شاه بابا د دوی غوښتنه ومنله او د هند په لور یې لښکرکشي وکړه. احمد شاه بابا له یوه قوي لښکر سره هند ته روان شو. لومړی د دښمن هغه لارې بندې کړې چې دوی ته به یې خواړه او نور توکي رسول او وروسته د پانیپت په میدان کې د 10 لکه مغولو او مرهټیانو سره جګړه ونښته. دا جګړه 3 میاشتې اوږده شوه. دواړو لوریو ته درانه ځانونه واوښتل. د دښمن 200,000 کسان ووژل شول او د افغانانو لوی بری په برخه شو. په پای کې 22,000 سرتیري، 1500 فیلان، زرګونه اوښان، 50,000 آسان او 2,000 غوایان د احمد شاه بابا د پوځ لاسته ورغلل، خو ټول یې بیرته وبخښل.